سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. نن خبره کوو په نثر باندې، په د پښتو نثر په تاریخ باندې چې د پښتو د نثر څومره تاریخ لري. د پښتو چې کوم نثر دی دا په څومره دورو کې ویشلی شوی دی. لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې زموږ د پښتنو تاریخ په زرګونو کاله باندې خور دی، خو زموږ د ادبیاتو، زموږ د علمي او فرهنګي تاریخ چې کوم دی هغه ډېر لنډ تنګ دی. هغه تقریبا په سوونو کاله باندې خور دی. د دې لنډ تنګوالي مختلف عوامل کیدی شي، مختلف وجې کیدی شي. د هغې څه ذمهواري زموږ خپله هم ده، څه د بهرنو خلکو هم ده. خو زموږ سره چې کوم موجود شواهد دي یا څه په حالاتو باندې د هغې جبر هم دی، چې کوم موجود شواهد دي د هغې په بنیاد باندې چې موږ د خپل نثر کومې دورې ویشلي دي، هغه د موضوع په لحاظ باندې هم دي، د اسلوب په لحاظ باندې هم دي. نو زمونږ چې کوم وړومبی دوره ده هغه د 230 هجرۍ نه واخله د 900 هجرۍ پورې دغه زمونږ وړومبی دوره ده. په دې کې چې کوم لیکوال سرپرست یا چې کوم ښکاره دي نو هغوی نه خو کتابونه یا داسې لیکنې زموږ سره موجود دي چې د هغې په بنیاد باندې د هغوی د علمي مقام یا چې کوم د نثر د اسلوب مونږ تعین وکړو چې د هغوی اسلوب څه و، د هغوی موضوع څه وه. زموږ سره داسې څه کتابونه شته چې د هغې په بنیاد مونږ خبره کولی شو چې د هغې د نثر موضوع څه وه یا اسلوب څه و. او چونکې دا ټوټل دوره چې کومه ده یا ټول په ټوله دوره زموږ سره په قیاسونو باندې، په امکاناتو باندې مونږ خبره کولی شو چې په دې کې د پټې خزانې په بنیاد خبره کولی شو یا د لرغوني پښتانه په بنیاد باندې مو خبره کولی شو. نو د دغې دوو کتابونو په حواله باندې مونږ سره چې کوم وړومبی د پښتو وړومبی نثر نګار راځي، د هغه نوم دی ابو محمد هاشم ابن زید البستی السرواني، څوک چې د 230 هجرۍ نه واخله تر 290 هجرۍ په دوران کې تیر شوی دی. دی په سروان کې پیدا شوی او سروان د پیدایش نه پس چې کوم دی نو دی بست ته تللی دی، ځکه بیا د نوم سره البستي تړلی دی چې هلته کې د مختلفو علماو سره، د پوهانو سره د زده کړه کړې ده، د هغوی سره یې ناسته پاسته کړې ده. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا عراق ته تللی دی او هلته د ابن خلاد سره شاګردي اختیار کړې ده. په کلونو باندې هلته کې پاتې شوی دی. چې کله ابن خلاد هلته ړوند شو نو د هغه چې څومره خدمت و نو هغه د ابو محمد هاشم سرواني کو. د هغه د مرګ نه پس په 290 هجرۍ کې چې کوم دی نو واپس راغلی دی. په بغداد کې چې کوم دی نو د ابو محمد هاشم سرواني هغه چې کوم څومره د عربی علم و، د شاعرۍ علم و، د فصاحت علم و، د بلاغت علم و، هغه د هغې زده کړه یې کړې ده. او چې دلته کې بیا کله راغلی دی نو د هغه د عربی چې کوم د هغوی فصاحت او بلاغت او د شاعرۍ هغه یې پښتو ته په یو نثري کتاب کې اړولی دی چې د هغې نوم دی د سالو وږمه چې کوم ته ریګستاني نسیم ویلی شي. دا کتاب نشته، دا په زموږ سره موجود نشته. البته د هغه چې کوم څومره د علیمانو سره په بست کې یا چې کوم دی نو په بغداد کې پاتې شوی او څوک چې په عربی باندې پوهېده، د عربی د علیمانو سره پاتې شوی دی، نو پوهان دا ګمان کوي چې د ابو محمد هاشم سرواني په لیک کې به د عربی او پارسی اثرات ډېر زیات وي. مطلب دغه اثر به پې وي، خو چونکې زموږ سره کتاب نشته، دغه امکانات دي. البته مونږ چې کوم دی نو ابو محمد هاشم سرواني زموږ د نثر چې کوم د پښتو د نثر سرخیر ګڼلی شو، چا چې د عربی د فصاحت او بلاغت ترجمې کړي دي یا چې کوم دی نو تالیفات راغونډ کړي دي. د هغې نه یو کتاب د سالو وږمه په نوم باندې مرتب کړی دی، لیکلی دی. نو دا زموږ سره وړومبی لیکوال دی. د پښتو د نثر دویم لیکوال زموږ سره سلیمان ماکو دی، څوک چې له بده مرغه د محمد هاشم سرواني نه پس کم 400 کاله پس په نظر باندې راځي. دا زموږ د پښتو نثر په حواله یا د پښتو ادب په حواله بدمرغي ده چې تقریبا په 400 کاله کې زموږ سره د نثر بل لیکوال نشته یا زموږ سره موجود نه دی. د دې نه اندازه لګي چې زموږ د تاریخ څومره کړای ورکې شوي دي. بهرحال سلیمان ماکو په 612 هجرۍ کې په د قندهار
په ارغسان کې اوسېدو چې د پلار نوم یې بارک خان ماکو صاحبزی دی. د په قام باندې صاحبزی دی او د ده په حواله باندې چې کوم زموږ سره معلومات موجود دي هغه څه د خپل داخلي شواهد دي. د لیک نه موږ ته په نظر راځي د کتاب تذکرة الاولیاء یو 6 پاڼې موجود دي چې د هغې په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې سلیمان ماکو یو ګرځنده سړی و د عالمانو او د روحاني مشرانو د هغې سره د هغه عقیدت و. د پښتونخوا په مختلفو کلو بانډو او په مختلفو علاقو به ګرځېدو د بزرګانو نه به یې د هغوی د ژوند حالات هغه یې پوښتله او د ډېرو علماو یا چې کوم بزرګان دي د هغې سره هغه نیغ په نیغه میلاو شوي دي. د ډېرو بزرګانو قبرونو ته تللی د هغوی په مزارونو هغې ته چې څومره زایرین دي یا چې څومره امره وه د هغوی نه د هغوی د ژوند حالات د هغوی چې کوم کرامات یا د هغوی مختلف اړخونو هغه یې پوښتل. ګرځېدو به دغه ټول د پښتونخوا په مختلفو کلو باندې او بیا چې کوم د کور ته واپس شو نو د دغې ټولو بزرګانو په حواله باندې هغه یو کتاب ولیکو چې نوم یې تذکرة الاولیاء. د دې شمېر موږ ته پته نشته چې دا څومره بزرګانو یا چې کوم دی نو څومره علماء کرامو چې د هغې د ژوند حالات د په تذکرة الاولیاء کې لیکلي دي. البته دغه کومې 5-6 پاڼې چې زموږ سره موجود دي نو د هغې په بنیاد باندې زموږ سره داسې څه شاعران هم شته چې د هغوی چې کوم دی نو ذکر په تذکرة الاولیاء کې راغلی دی چې په هغې کې بیت نیکه، په هغې کې چې کوم دی نو ملکیار خورشید دی، په هغې کې شیخ اسماعیل دی، نصرالدین بختیار کاکي دی. دا قسمه چې دا زموږ سره د پښتو شاعرۍ په دوره کې هم د دوی د نومونو ذکر شته، زموږ سره شاعري موجود ده. البته د دغې 6 پاڼو په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې د ده نثر چې کوم دی نو دا نه خو ډېر زیات اسان دی او نه ډېر زیات ګران دی. د اسان او د ګران په منځ کې چې کوم دی نو د نثر دی د عربۍ او د پارسۍ د اثراتو نه بچ نه دی پاتې شوی دی. جملې چې کوم دی نو او یا فقرې چې کومې دي نو هغه لنډې دي او یو خپله خبره چې کوم دی نو هغه په یوه جمله یا په یو فقره کې ختموي، یوه جمله یا فقره چې دی نو هغه را روانو جملو ته محتاجه نه وي. دا چونکې د پارسۍ د اثراتو په بنیاد باندې موږ ویلی شو چې دا قسمه اثرات په هغه باندې د پارسۍ دي. چونکې دغه 6 پاڼې دي د هغې په بنیاد موږ دغه ویلی شو چې د نثر چې کوم دی نو هغه روان دی، آزاد دی او په هغې کې چې کوم دی نو د علماو بزرګانو د هغوی د ژوند حالات د هغوی چې کوم د هغوی سره تړلي څومره معلومات چې دي نو هغه په دې کې قلمبند شوي دي چې د هغې نوم دی تذکرة الاولیاء. د نثر په وړومبۍ دوره کې چې کوم دریم لیکوال راځي د سلیمان ماکو نه پس نو د هغه نوم دی محمد بن علي البستی. د پلار نوم یې علي دی. په بست کې اوسېدو په 650 هجرۍ خواوشا کې تېر شوی دی. د یو کتاب لیکلی و چې د هغې نوم دی تاریخ سوری چې په لرغوني پښتانه یعنې شیخ کټه متزي چې کوم کتاب لیکلی و په هغې کې د دې مختلفې حوالې نقل شوي دي او د هغې ذکر په هغې کې موجود دی چې پټې خزانې ترې راغیستې دي. نو په دغې بنیاد باندې چې کوم دی نو دا د لرغوني پښتانه چې کوم راغوښتی دی نو د 900 هجرۍ پورې دا کتاب موجود و. قاضي اثر افغاني د دې په حواله باندې وایي چې یاره د محمد هوتک یعنې پټې خزانې والا تېروتې دی او د علي ابن محمد البستی په ځای باندې د ده نوم یې محمد بن علي البستی لیکلی دی. کوم چې د 400 د 400 نه والا 400 نه واخله او د 1014 پورې یعنې د 1014 هجرۍ په دوران کې چې کوم دی نو د ژوند تېر شوی دی. د سوري خاندان چې کوم دی بادشاهانو د هغوی تاریخ چې کوم دی نو هغه یې لیکلی دی. لرغوني پښتانه کې چې د دې نه د کومو شاعرانو ذکر دی نو په هغې کې د امیر کروړ د ژوند حالات او د هغه یو قصیده، د اسد سوري د ژوند حالات او یو قصیده ده او دغسې د ښکارندوی د ژوند حالات او یو قصیده چې کوم دی نو دا را نقل کړې شوي ده. په دې وجه باندې زموږ سره چونکې د دې کتاب مکمل موجود نه دی نو موږ د دې د اسلوب په حواله باندې د دې د ژبې په حواله باندې موږ دا نشو ویلی چې دا په مکمله توګه باندې موږ خپله رایه نشو قایمولی. البته دغه کم شواهد چې زموږ سره موجود دي
د دې په بنیاد موږ دا ویلی شو ځکه چې په دې کې د پښتو شاعري د پښتو قصیدې د پښتو لیکوالو په حواله باندې چې کوم ذکر دی نو د هغې نه موږ ته دا اندازه لګي چې دا کتاب په پښتو کې و او بي بي مریم د دې په حواله باندې دا وایي چې سوري خاندان څوک پښتانه وو دا چې دی نو د هغوی په دربار کې لیکلی شوی کتاب دی یا دا د هغوی د تاریخ کتاب دی په دې وجه باندې به دا په پښتو کې او د دې ژبه به ساده اسانه روانه که هر څو د عربۍ او د فارسۍ اثرات به پې وي خو د هغې نه علاوه دا چې کوم دی نو دا په پښتو ژبه باندې وي د دې کتاب په حواله باندې د میجر راوټي یو کتاب د احمد شاه ابدالي د دور نه پس بیا مونتی چې هغه تذکرة الملوک او په دې کې چې کوم دی نو د سلاطین سوریه په حواله باندې ذکر دی د سلاطین چې کوم دی د هغوی ذکر دی نو دا مې یو شک کېږي چې دا هم دغه تاریخي سوري دی او که دا تذکرة الملوک دا هم دغه کتاب دی او که نه دا بیل کتاب دی البته زموږ سره دریم لیکوال هم دغه محمد بن علي البستی دی چې د ژوند حالات نور معلوم نه دي البته دا ویل کېږي چې د چې کوم کتاب لیکلی دی تاریخ سوری د سوري بادشاهانو په حواله باندې نو دا زموږ سره دریم لیکوال دی د نثر د پښتو د نثر د وړاندې برخې زموږ سره یو بل لیکوال دی هغه دی احمد بن سعید لودي څوک چې په 680 هجرۍ خواوشا تېر شوی دی چې نه یې نور د پیدایښت سمه پته لګي نه یې د ژوند پته لګي او نه یې د مرګ پته لګي خو د ملتان د لودي خاندان چې کوم و د پښتنو د هغوی تاریخ یې لیکلی دی علام اللوزي اخبار اللودي په کوم باندې چې د عربۍ د یو کتاب ګمان کېږي خو په 1088 هجرۍ کې چې کوم دی نو کامران خان سدوزي کلید کامرانی یو کتاب لیکلی دی چې په هغې کې د دې احمد بن سعید لودي د کتاب نه د مختلف اشعار چې کوم د لودي خاندان د شاعرانو شعرونه راغستي وو په پښتو کې هغه هم پټې خزانې نقل کړي دي هم د دغې شعرونو د دغې حوالو په بنیاد باندې مونږ دا ویلی شو چې دا کتاب امکان لري چې دا په پښتو کې دی او دا د پښتنو د خاندان د لودي خاندان د ژوند حالات او یا د هغوی تاریخ لیکلی شوی دی نو دا هم د پښتنو د تاریخ په حواله باندې یو مستند کتاب په هغه وخت کې و په موجوده وخت کې چې کوم دی نو د دغه یو څو حوالو نه علاوه زموږ سره هیڅ نشته البته که مونږ دا وایو چې په دې باندې به د فارسۍ یا د عربۍ یا د نورو ژبو اثراتو به دغه قیاس کیدی شي یا امکانات کیدی شي خو چونکې چې کوم موجود زموږ سره دغه شعرونه دي هغې په بنیاد مونږ دا ویلی شو چې امکان لري چې دا هم د پښتنو دپاره لیکلی شوی کتاب د پښتنو بادشاهانو تاریخو او د پښتو د شاعرانو شعرونو په دې کې د نثر د وړاندې دورې په حواله چې زموږ سره یو بل معتبر کم نوم دی نو هغه شیخ کټمه تزیل چې د پلار نوم یې شیخ یوسف و د نیکه نوم یې شیخ متی دی په 950 هجرۍ خواوشا زیږېدلی دی په قام غریاخیلو هغه چې کوم کتاب لیکلی دی نو هغه ډېر زیات مشهور په دې دی چې د پټې خزانې د هغې نه ډېره زیاته استفاده کړې ده چې نوم یې دی لرغوني پښتانه په لرغوني پښتنو کې هغه د پښتنو د مختلفو مشاهیرو د مشرانو د هغوی د ژوند حالات د هغوی تاریخ او د دې سره سره د مختلفو شاعرانو د کلام نمونې او د هغوی چې کوم دی نو د ژوند حالات هم قلمبند کړي شوي دي د ده په حواله باندې پټه خزانې مؤلف لیکي محمد هوتک چې دا یو ګرځنده سړی و ځکه چې ده په بالستان کې تاریخ سوري لیدلی و لرغوني پښتانه زموږ سره نشته خو د دې نه مونږ ته دا اندازه لګي چې د 1142 پورې دا کتاب موجود و ځکه چې پټې خزانې کې د دې نه مختلفې حوالې راخیستې شوي دي او په دې کې چې کوم دی نو د پښتنو مشاهیرو شاعرانو لیکوالو د هغوی د ژوند حالات او د کلام نمونې په دې کې وړاندې شوي دي دغې کتاب نه د لیک نه مونږ ته اندازه لګي چې دا د پښتو یو روان نثر او د پښتو ژبه کې چې کوم دی نو لیکلی شوی کتاب دی چې لرغوني پښتانه چې کوم د پښتنو زاړه پښتانه دي د هغوی د ژوند حالات او د هغوی د کلام او د هغوی د کارنامو نمونې یا چې کوم دی نو په هغې باندې رڼا اچولی شوي د پښتو د نثر د وړاندې دورې یو بل اهم او معتبر نوم چې دی نو هغه شیخ مدین چې خپل نوم ادم دی د پلار نوم یوسف دی او شجره نسب چې دی نو هغه خرشبون ته رسي په کندهار افغانستان کې پاتې کېدل بیا چې کله یوسفزي دی سیمې ته راغله پېښور ته راغله او تر سواته پورې راورسېده نو دی هم د هغوی سره او د ده کورنۍ راغله
دا د ده کورنۍ ته ډېر زیات په درنه سترګه باندې کتلی کېدل. تقریبا د 813 خواوشا دې تېر شوی دی. د ژوند حالات خو ډېر زیات معلوم نه دي، خو د نثر په حواله چې موږ خبره کوو نو د ویلی شي چې د یو کتاب لیکلی و چې هغې ته به یې د شیخ ملي دفتر دی، په کوم کې چې د ځمکو حساب کتاب و، د دلزاکو، د یوسفزو مختلفو دوی ترمنځ چې کومې ځمکې وې د هغې ویش په دې کې شوی و. نو دی چې کوم دی نو په دغه کتاب نه پته لګي چې شیخ ملي په یو وخت باندې هغه چې کوم دی نو په ارضیاتو باندې هم پوهه او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د پښتنو په معاشي او سماجي او په دې ټولو مسلو باندې پوهه و. د خوشحال خان خټک په دغه کتاب په حواله باندې وایي چې 2 څیزه دي په سوات کې، که خفي دي که جلي، مخزن د درویزه دی بل دفتر د شیخ ملي. مطلب دا دی چې په سوات کې د شیخ ملي دفتر ته یو ډېر لوی حیثیت حاصل و، خلکو ورته ډېر اهمیت ورکو. د ډېرو خلکو دا هم خیال دی چې یاره ګنې دا کتاب نه دی او دا چې کوم دی نو هسې یو نالیکلی د هغه یو عین دی، یو فیصله ده، یو خبره ده یا یو دستور دی، د هغې په بنیاد باندې خلک چې کوم دی نو د ځمکو دا ویش کېږي، خو دغه امکان نه لري. البته تر اوسه پورې دغه ځان له یو ډېر بحث دی او بحث پې کېدی هم شي، خو زموږ سره چې څومره پورې نثر په حواله کتابونه دي نو هغه دغه کتاب ګڼي او د خوشحال خان خټک دغه حواله هم د هغه د کتاب دپاره کافي هم ده. د پښتو نثر په وړومبی دوره کې چې زموږ سره بل کوم نوم راځي هغه د ګجو خان یا د خان ګجو دی، څوک چې په 900 هجرۍ خواوشا کې تېر شوی دی. افضل صاحب د هغه د ژوند په حواله باندې وایي چې یاره دا په رانیزې و په الارن ډیری کې د ازیخیلو په محله کې یا په ازیخیلو کې دی پیدا و، خو چونکې د نورو تاریخي شواهدو په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې دی په ازیخیلو کې نو پیدا یا په رانیزې نو. دی د قرا خان زوی و، د ملک بهزاد نوسی و، هم په دغه 900 هجرۍ خواوشا کې تېر شوی دی. په کابل کې چې کله دی پیدا شوی، چې کله د میرزا اولغ بیګ له وجې چې کله یوسفزي راتله نو د مور په غېږ کې دی هم د ملک احمد خان سره راغلی و. بیا چې کوم دی نو د پښتنو حکمراني کړې ده، د پښتنو دپاره یو مبارزه کړې ده، یو پښتون اتل تېر شوی دی. د ده په حواله باندې دا مشهوره ده چې د یو کتاب لیکلی دی تاریخ خان یا د پښتنو تاریخ، چې مارګن سټیرن هم وایي چې دغه په میجر راورټي په ډکشنري کتاب په مقدمه کې لیکلی دي چې دا کتاب د پښتنو تاریخ یا خان ګجو تاریخ چې کوم دی نو هغه موجود و. د پښتنو تاریخ په دې کتاب کې لیکلی شوی دی او دا د خان ګجو کتاب و. چونکې دا کتاب موجود نه دی او د دې په حواله باندې نور هېڅ قسمه داسې څه شتی نه، په دې وجه باندې موږ د دې د اسلوب د دې د هیت او ماهیت په حواله باندې ډېر په وثوق سره نشو ویلی، خو چونکې چې دا د پښتنو کتاب و، د پښتنو د نثر کتاب و، نو دا به په پښتو کې و او دا د پښتو په نثر کې چې کوم دی نو دا یو ډېره ستره اضافه په هغه وخت کې هم و، اوس یې صرف تر نوم تر حده پورې زموږ سره د دې ذکر کېږي. د نثر د وړومبۍ دورې په هغې په خصوصیاتو باندې موږ خبره کوو یا د هغې نچوړ وړاندې کوو، نو د هیت په حواله یا د هغې د اسلوب په حواله باندې موږ ته ګراني په دې پېښېږي چې زموږ سره د تذکرة الاولیاء د لرغوني پښتانه کوم چې پټې خزانې را نقل کړي دي د هغې د یو څو پاڼو یا د یو څو حوالو نه زیات زموږ سره څه نشته. په دې وجه باندې لکه څنګه چې مخکې ما ذکر کړو چې موږ په امکاناتو خبره کوو، په قیاساتو باندې خبره کوو، نو لکه څنګه چې موږ دا ویلی شو چې د دغه دور چې دا څومره کتابونه که هغه د سالو وږمه ده، تذکرة الاولیاء دی یا تاریخ سوری دی، علام اللوزي فی الاخبار اللودي دی یا لرغوني پښتانه، د شیخ ملي دفتر او یا تاریخ خان ګجو، په دې کې زیاتره چې کوم دی نو یو دغه د عربی او فصاحت او بلاغت یا د هغې د ګریمر علاوه چې کوم دی نو زموږ سره زیاتره تاریخي او مذهبي کتابونه دي. نو د دغې ټولو په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چونکې د دغې لیکوال چې دی نو هغه د عالمانو بزرګانو یا د اولیاو سره ناست پاست دي او دا ښکاري په دې چې یو خو عربي د مذهبي ژبه وه په هغه وخت کې او اوس هم ده، خو د دې سره سره زموږ سره فارسي چې کوم نو یا سرکاري ژبه هم په مختلفو وختونو کې پاتې شوې ده، بله ګاونډي ژبه هم ده. نو دا قیاس کیدی شي یا موږ د دغې تذکرة الاولیاء
د یو څو پاڼو په بنیاد دا ویلی شو چې دغه څومره نثر چې زموږ سره موجود دی په دې کې به د عربۍ او د فارسۍ امیزش وي، په دې کې به د هغې ګډون وي، د هغې استعمال باندې. خو مونږ دا هم ویلی شو چې دا په هغه صورت کې استعمال شوي دي کله چې زموږ سره د یو لیکوال سره د پښتو ټکي نه علاوه د پښتو یو غوره ټکی نه و، په هغې په وجه باندې د عربۍ او د فارسۍ ټکي استعمال شوي دي. دا زموږ سره د اسلوب په حواله باندې د دې نه علاوه نور زیات هم قیاسات کیدی شي، خو چون کیسه شتې نه نو هسې خبره اوږدېږي. خو د موضوع په لحاظ باندې زموږ سره چې کوم دی نو په دې کې د پښتنو مشاهیرو په حواله، د پښتنو د بادشاهانو، د پښتنو د شاعرانو، لیکوالو، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د فصاحت او بلاغت، د ارضیاتو یا چې کوم دی نو د ځمکو د ویش په حواله، د پښتنو د سماجي او معاشي او معاشرتي ژوند په حواله باندې چې کوم دی داسې قسمه موضوعات په دې دور کې وړاندې شوي دي، په دې کتابونو کې موجود دي. او زموږ سره چې دا کم کتابونه دي یا زموږ سره چې کم شواهد موجود دي نو د نظم نه زموږ سره د نثر پانګه زیاته ده. په دې وجه باندې موږ دا ویلی شو چې د پښتنو د نظم په حواله باندې هم او د نثر په حواله باندې هم ډېرې زیاتې کړۍ چې کوم دي نو هغه بې درکه شوي دي. او که دغه پیدا شوې نو زموږ د ادبي تاریخ چې کوم دی، زموږ علمي او فرهنګي تاریخ چې دی نو دا ډېر مخ په وړاندې وتلی شي.